سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. قدرمن لیدونکو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته یو ډېر بهترین زبردست خوندور اپلیکیشن در پیژنو چې همدا اپلیکیشن چې دی د کارموندنې اپلیکیشن دی، یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. د همدې اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ چې مثال خپل کوم ټیلنټ کوم استعداد چې لرئ یې په اساس تاسو وظیفه پیدا کړئ په آنلاین ډول په افغانستان کې. دا یو داسې اپلیکیشن دی چې په دې کې مثال تاسو خپل ځان ثبتولی شئ چې په هره برخه کې ټیلنټ لرئ هغه ټیلنټ یې ځان سره لیکلی شئ. په همدې کې تاسو مثال هغه خپله مثال کوم کار چې ستاسو کوم برخه چې مسلک وي مثال هغه تاسو هلته مشخص کولی شئ. همدې اپلیکیشن چې دی بیا مختلفې کټګورۍ لري. مثال په دې کې د ښوونکو لپاره ځانته کټګوري ده، مثال د نورو برخو لپاره ځانته کټګوري ده. بیا ستاسو چې په هره کټګورۍ کې مربوط وي مثال خلک هغه کټګورۍ ته داخلیږي، مثال ستاسو نوم به هم په هغه کټګورۍ کې درومي، بس تاسو به هلته موبایل نمبر هم ثبت وي، هر څه ثبتیږي. ټوله طریقه ته ښیي چې څرنګه به ځان ثبتوئ، څرنګه به په خپل ځان پورې هغه دنده مربوط کوئ چې مثال تاسو خلکو ته وښیئ چې په همدې برخه کې زه مثال استعداد لرم، زه کړای شم چې په همدې برخه کې کار وکړم او تاسو بیا خلک دعوت کړي یا تاسو ته زنګ وکړي. د ټوله پروسه به انشاءالله تشریح کوو مرحله په مرحله، څنګه ځان ثبتیږي، څنګه اکاونټ جوړیږي، څنګه بیا موږ خلک پیدا کولی شي. د ټوله طریقه ته ښایم. نو یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی، بهترین ویډیو تر پایه وګورئ، فقط د سکیپ هڅه مه کوئ. او دې څخه علاوه په همدې کې پیسې هم ګټلی شئ بغیر له دې چې تاسو مثال په فزیکي ډول دنده ترلاسه کوئ. په همدې کې په داخل کې پیسې هم په د اپلیکیشن ګټل کیږي. نو همدا د کسب کار په نوم اپلیکیشن دی، یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی، یو افغاني ورور جوړ کړی دی. نو زه اوس راځم په دې کې زه تاسو ته طریقه ښیم. ملګرو تاسو متوجه اوسئ دلته اوس. نو قدرمن لیدونکو کله چې اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ مثال هغه بیا انسټال کړئ او کلیک په وکړئ، تاسو ته په لومړي ځل کې همدا ډول یوه صفحه درومي. دلته بیا تاسو ژبه انتخاب کړئ چې په کومه ژبه تاسو غواړئ چې تاسو د اپلیکیشن معلومات وښیي او د اپلیکیشن کومې ژبې ته وړي. دلته تاسو انګلیسي هم انتخابولی شئ، پښتو هم، دري هم، خو موږ په خپله پښتو ژبه انتخابوو ځکه چې زما ژبه پښتو ده، پښتو زه ښه بلمه ځکه ټول معلومات بیا موږ ته دلته په پښتو ښیي. ښه زه خپله په پښتو کې لیکم، تاسو که دري غواړئ په دري چې هره ژبه تاسو ته خوند درکوي هغه انتخاب کړئ. کله مو چې ژبه انتخاب کړه نو دلته اوس په تاسو لاندې بیا په د ادامه باندې کلیک وکړئ. ښه دلته اوس د اکاونټ جوړولو مرحله ده. که تاسو مخکې له مخکې په همدې کې اکاونټ لرئ خو تاسو به پاس په ټلیفون شمیره کې هغه ټلیفون شمیره واچوئ چې په کوم نمبر مو اکاونټ جوړي یا ایمیل او لاندې به پاسورډ واچوئ. خو موږ په دې کې نوی اکاونټ جوړوو. دلته به داسې لاندې راشي د اکاونټ جوړول وینئ، په همدې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په همدې باندې کلیک وکړئ تاسو ته بیا بله مرحله درومي، یوه فرما خلاصیږي خو زه په همدې باندې کلیک کوم اوس. ښه دلته اوس یوه فرما خلاصه شوه. لومړی به تاسو خپل نوم ولیکئ، په پښتو وي په هره ژبه وي. ښه همدا معلومات تاسو وینئ موږ دلته داخل کړل. په لومړی کې نوم شه، په دوهم کې ایمیل ادرس شه، په دریم کې موبایل نمبر، په څلورم کې پاسورډ او په آخري خانه کې به تاسو همدغه ریفریل کوډ واچوئ. دا مهم دی، د کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري همدا ریفریل کوډ به تاسو په همدې ځای کې واچوئ. همدې څخه وروسته به بیا په اکاونټ جوړولو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې همدا ټوله ډیټا داخله کړه بیا به لاندې کلیک وکړئ اکاونټ جوړولو باندې. لږ انتظار پاتې کېږي، اوس پروسس حالت کې دی، اکاونټ جوړیږي. نو تاسو دلته وینئ ملګرو موږ اکاونټ جوړ شو په بشپړ ډول. موږ همدې هم پیج برخه ته داخل شو. نو دلته تاسو اوس وګورئ په دې ځای کې د پاس لږ نیټ کمزوری دی، د کټګورۍ دي مختلفې د کوم زیړ بیکګراونډ کې چې ښکاري. دلته که موږ وګورو مختلفو برخو کې په دې کې خلک ثبت دي. یعنې مثال بخش ساختماني، بخش تجارت، سوداګریز برخه کې مثال په دې برخه کې هم خلکو ځانونه ثبت کړي دي. او داسې مثال نوره برخې هم لري. زه تاسو ته ټوله مرحله مثال طریقه ښایم، انشاءالله ټول هر څه تشریح کوم. دا طریقه هم درته ښایم چې څنګه موږ خپل ځان ثبت کړو چې موږ ته مثال خلک یا زنګ وکړي، خپله دنده په ځان پورې مربوط کړو، په دنده کې چا کار پیدا کېږي موږ ته زنګ کوي. نو دا ټوله طریقه ته ښیم. خو دلته موږ په یوه کټګوري باندې کلیک وکړو. دلته تاسو ګورئ دلته به موږ مثال پنچرمین باندې به زه کلیک وکړم یا په بل څخه پنچرمین نه کلیک کړم. په دې برخه کې بیا فقط هغه څوک چې پنچرمین وي هغه به ثبت وي، خو نشته، نه دی ثبت شوی. مثال پنچرمین په نوم کوم کس نه پیدا کېږي. ښه
دلته راځم بیا مثال یوه بله برخه انتخابومه، مثال بایسکل ساز مې انتخاب کړه. نو دلته تاسو وینئ بایسکل کوم مربوط کسان چې دي مثال په همدې برخه کې همدا موږ ته 2 ثبت شوي دی وښل. نو تاسو په همدې طریقه خلک هم پیدا کوئ چې تاسو غواړئ چې څوک پیدا کړئ کار لپاره، یا مثال خپله دنده چې تاسو مثال خلکو ته ښایي خپل کار پیدا کوئ، طریقه بیرته ښیمه. خو په همدې طریقه تاسو وینئ مختلفې کټګورۍ دي. کلیک په وکئ بخش تدریس د ښوونه برخه که موږ په همدې باندې کلیک وکړو، دلته بیا ټول ښوونکي دي، د دیني ښوونکی، د کمپیوټر ښوونکي. تاسو دلته ګورئ دا ټول د کمپیوټر مثال ښوونکي دي، سره لیکلي دي فاست. تاسو وینئ د ویب سایټ ډیزاینر دی، لاندې تاسو ګورئ د کمپیوټر ښوونکي. نو په دې برخه کې د ټولو خلکو مخکې له مخکې ځانونه ثبت کړي دي، همدا کمنټونه به شوي دي، همدا نظریات مثال، همدا لایکونه، دومره ویوز، دومره خلکو دا اکاونټ اوپن کړی دی، مثال دا کاست تجربه هر څه یې کتلي دي. ښه دلته بیا مثال په دې ټوله باندې چې کلیک وکړو، دلته هم د کومه برخه شته، خو دلته په کټګورۍ ویشل شوي دي، هره برخه کټګوري شوي دي. د کور خدمتونه مثال، د ډیجیټل بریښنا خدمتونه، زراعت، مالداري، حمل او نقل مثال، زده کړه او ښوونه ټول شته. خو موږ دلته بیا په زده کړه او ښوونه باندې کلیک کړو، دلته مثال ټول ښوونکي هم شته. موږ بیا د کمپیوټر په ښوونکي باندې کلیک وکړو. ښه تاسو دلته وینئ موږ دلته په یوه نفر باندې کلیک وکړو، دا د پښتو ژبې ښوونکی دی چې دلته مثال هر څه وضاحت دي، معلومات چې مثال د ډوای نوم دی، 1000 افغانۍ مثال دوی غواړي چې د همدې څخه کمه دنده فایل نه کړي، 1500 یې لوړ ریټ دی. دلته تاسو مستقیما زنګ هم کړای شئ، کله په د کال نشان باندې کلیک وکړئ تاسو مستقیما همدې سره خبرداری شئ. د هر ښوونکي، د هر مسلک کار مثال په هره برخه کې چې دلته ثبت وي، زنګ هم سره کړای شي، مثال تاسو تماس سره نیولی شي. یو ډېر زبردست اپلیکیشن هر چا چې جوړ کړی وي، یو ډېر ښه کار یې کړی دی. په خاص ډول د افغانستان خلکو لپاره یو ډېره ښه زمینه ده د کار پیدا کولو، یو ډېر ښه فرصت زه بولم دغه. نو تاسو حتما په دې کې کار وکړئ. دلته بیا چې د کوم پیغامونو برخه ده چې راشئ، په دې کې خلک په خپلو منځو کې پیغامونه شریکوي یا دلته کوي، خو موږ خو اوس نوي یو، فعل حالا د اپلیکیشن ته نوي داخل شوي یو، همدې برخې څخه هم تېرېږو. مثال اوس درومو اصلي د اکاونټ مرحلې ته. لومړی خو دلته زما په خپل نوم اکاونټ دی، مثال شهیدین شهید په نوم. تاسو دا تغییر کولی هم شئ، پروفایل یې، نوم یې، هر څه تغییر کولی شئ چې په تغییر باندې کلیک وکړئ. دې څخه علاوه اوس په همدې باندې مثال ډېر کار کو چې څنګه مثال موږ کولی شو چې خپل ځان ثبت کړو، مثال خپل ټیلنټ دلته شو کړو، مثال خپل کار له همدې لارې پیدا کړو، مثال خپل کوم مسلک مو چې هغه موږ ځان پورې ثبت کړو، دلته خلکو ته وښیو چې په همدې برخه کې زه کار کولی شم. نو تاسو ته بیا خلک ځان کې مثال چې اړتیا پېدا کېږي، تاسو بیا سره په تماس کېدلی شئ. ښه دلته به تاسو راشئ د مسلکي کسبکار په توګه یو ځای شئ. دا تاسو وینئ د پلول په همدې ځای به تاسو کلیک کوئ. موږ راځو مثال همدلته کلیک کوو، اصلي مهم ځای دلته دی. په دې ځای کې تاسو بیا خپله دنده ثبت کولی شئ. دلته به تاسو بیا لاندې راشئ، په ادامه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په ادامه باندې کلیک وکړو، اوس به همدې ځای ته راشئ. دلته به تاسو لومړی ولیکئ شخصي معلومات، خپل په اړه راته ووایاست، مثال کوم مسلک لرئ، کوم مسلک کې ته کار کوي. مثال زه دلته لیکم، زه فقط ولیکم مثال کمپیوټر ښوونکی. تاسو چې هر مسلک وي، که ښوونکی وئ، که ډریور وئ، چې هره برخه وي، به تاسو دلته ولیکئ. که انجینر وئ، که ډاکټر وئ، هره برخه چې وي. دلته به موږ ادرس ولیکو. دلته به تاسو هغه ادرس واچوئ چې په کوم ادرس ستاسو مثال کوم ځای کې تاسو لوکیشن لرئ، ځکه یې مطابق بیا دنده نوره هم دوی ته مثال کوم خلک چې تاسو څاري هغه ته اسانه کېږي، تاسو په اسانۍ سره بیا ټارګېټ کولی شي. دلته به تاسو خپل موبایل نمبر واچوئ، مثال په دا ځای کې هغه نمبر چې دوی ته بیا شو شي تاسو ته زنګ وکړي. دلته موږ د یوه دنده ثبت کړه، تاسو بله دنده هم ثبت کولی شئ، دویمه 3 دندې ثبت کولی شئ په ځان پورې. مثال 3 برخې کوم چې تاسو استعداد لرئ په یوه اکاونټ کې نه اضافه بیا نشئ ثبتوی. دلته به تاسو کټګوري انتخابوئ. موږ به دلته کټګوري انتخاب کوو، مثال زه راځمه. ښه دلته ما د کمپیوټر ښوونکي مثال دا کټګوري به زه انتخاب کړم. ښه دا انتخاب شو، خو دلته موږ دا انتخاب کړ د کټګوري ادامه. دلته به بیا تاسو ملګرو په دې ځای کې تجربه ولیکئ. خپله مثال څو کاله تجربه په دې برخه کې لیکئ، مثال 2 کاله، 3 لاس زه لیکم، مثال کم تر کم 3 کاله تجربه دلته لیکم. ښه په حقیقت که زه خپله 3 کاله تجربه لرم هم په حقیقت ډول که ووایو 3 کاله ما استادي کړې د کمپیوټر په برخه کې.
دلته لیکمه هر څومره چې تاسو لیکئ ستاسو خپل مقصد دلته مثال ستاسو ټیټ نرخ څومره دی چې تاسو په همدې نه مثال کار کول غواړئ استاذي یا مثال هر مسلک چې 200 مو ولیکلی خیر دلته زه لیکم مثال لوړه بیه 500 نه جګ نه آخري نرخ 500 مثال په د منځ کې 290 تر 500 پورې جوړ جړای په کار پورې بیا اړه لري مثال په ټیم پورې بیا اړه لري په دې پورې مربوط وي خیر موږ 2.5 کړی ښه دلته بیا په لاندې مسلک اضافه کړل په همدې باندې کلیک کړو د زموږ کومه دنده چې ده دا اوس ثبت شوه زموږ د یوه کومه دنده چې ده زموږ اکاونټ کې زموږ د کمپیوټر ښوونکي په نوم ثبت شو دا به اوس خلکو ته شو کیږي تاسو دویمه دنده هم اضافه کوای شئ دلته د اډ بټن تاسو وینئ د جمع نشان په دې چې کلیک وکړئ موږ غواړو چې یو کمپیوټر ښوونکي په صفت غواړم چې مثال بله دنده هم په ځان پورې ثبت کړمه دلته لیکم کمپیوټر کار تیر مخکې له مخکې انتخاب دی زه به یو کمپیوټر کار په نوم هم ځان ثبت کړم تجربه څومره ده مثال هر څومره چې لیکئ زه به ولیکم یا 15 کاله یا 10 کاله چې هر څومره لیکئ کمپیوټر په برخه کې څومره تجربه لري دلته چې هر څومره تاسو ته مناسب وي ما 15 کاله ولیکله دلته مثال ټیټ نرخ څومره لیکم 2.5 او جیګ مثال 1000 په همدې منځ کې ځکه کار مربوط بیا تاسو سره جوړېدلی شئ دوی ته اندازه لګېږي مسلک اضافه کړئ په همدې به کلیک وکړئ خو زموږ دلته وینئ تاسو 2 دندې اضافه شوې دا 2 دندې به خلکو ته ښکارېږي کمپیوټر کار په کټګورۍ کې به هم موږ خلکو ته شو کېږو او د کمپیوټر ښوونکي په کټګورۍ کې به موږ هم خلکو ته شو کېږو نو دوی ته به زموږ نمبر هم ښکاري دوی ته به زموږ هغه لوکیشن هم ښکاري چې کوم لوکیشن موږ هلته داخل کړی وي د هر څه به دوی ته واضح ډول ښکاري بیا دوی موږ ته زنګ کولی شي چې د هر چا اړتیا وي په همدې منطقه کې په همدې سیمه کې تاسو ته بیا زنګ کولی شي دلته د بټونه چې تاسو کلیک وکړئ ملګرو دا یو ډېر بهترین سیستم لري په دې کې تاسو پیسې هم ګټلی شئ هر څوک چې همدې ته تاسو دعوت کوئ خپل ریفریل کوډ لري دعوت کوډ مثال یې په اساس تاسو ته 100 افغانۍ هم درکوي د هر نفر په اساس چې تاسو یې همدې ته داخلوئ تاسو ته 100 افغانۍ جمع کیږي نو همداسې سره ما ته په ثبوت نه دررسېدلي چې د افغانۍ باید دوی تاسو ته په رښتین ډول ډېر کړي ترې ویډرا به شي که نه په همدې به هم زه ویډیو جوړوم دا ثبوت به هم وړاندې کوم که کیږي او که نه کیږي دا به هم زه تاسو ته ښایم خو دلته چې موږ تاسو په بلنه کوډ باندې کلیک وکړو د ملګرو دعوت همدا ستاسو کوډ دی همدا کوډ به بیا تاسو هغه ریفریل کوډ چې ما کله د اکاونټ په مرحله کې تاسو ته وښودو په هغه کې تاسو همدا بیا خلکو ته ښایي چې څوک اکاونټ جوړوي همدغه کوډ هلته داخل کړي همدا زموږ د ریفریل کوډ دی تاسو هم د اکاونټ جوړولو په مرحله کې همدا د دعوت کوډ په ځای کې همدا کوډ واچوئ نو همدا کوډ به تاسو د ملګرو سره شریکوئ خو بیا هم وایم چې همدا برخه ما تجربه کړې نه ده اکاونټ نوی دی چې د افغانۍ چې دی مثال موبایل نمبر ته دوی خو وایي چې لیږل کېږي خلک وایي چې دا په حقیقت کې لیږل کېږي او که نه که فقط دلته جمع کېږي نو راویډرا کېږي نه دا ثبوت به هم زه وړاندې کوم انشاءالله په همدې نه به هم ویډیو جوړوو خو نه په همدې اپلیکیشن کې حتمن کار وکړئ اکاونټ جوړ کړئ ځکه فری دی کومه پیسې خو نه په لګېږي کومه برخه کې چې ټیلنټ لرئ مثال هغه ثبت کړئ بس الله خو مهربان دی ډېره ښایسته دندې هم په دې کې پیدا کېږي ځکه خلک دا خو تر اوسه نه وایي اپلیکیشن چې لږ مشهور شي انشاءالله ډېر خلک به په همدې کې ګډون کړي او ډېر خلک بیا له همدې څخه مثال خپل د کار مطابق خلک هم جذب کولی شي پیدا کولی شي او تاسو هم خپله ښه ښایسته دنده په وخت سره پیدا کولی شئ نو دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن زه یې بولم یو ښه فرصت دی د کار لپاره چې تاسو ته مثال له همدې لارې دنده فرصت برابرېدلی شي د همدې اپلیکیشن لینک د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې هم شته او په پلی سټور کې مستقیما تاسو لیکلی هم شئ کسب کار هلته هم پیدا کېږي نو هر هغه ملګري چې همدې ویډیو ته نوي داخل شوي وي چینل یې نوي سبسکرایب چینل حتما سبسکرایب کړئ چې په آینده کې نوره کومه مهمه ویډیو اپلوډ کېږي نو تاسو ته په خپل وخت سره در ورسېږي